د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. دا چې څومره تلفات پکې رامنځته شوي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پکتیا ولایت یوې امنیتي سرچینې سلام وطندار ته وویل چې پرون مازدیګر شاوخوا 4:30 بجې د پکتیا ولایت د ډیورن کرښې په اوږدو هرلاسي په دروازه کې د اسلامي امارت د عسکرو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. د سرچینې په وینا نښتې شاوخوا نیم ساعت دوام درلود. سرچینې زیاتوي چې لومړی پاکستاني پوځیانو د سرحدي اصولو خلاف ډزې وکړې او د اسلامي امارت ځواکونو یې په ځواب کې ډزې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د دغې نښتې په پایله کې د اسلامي امارت 2 سربازان ټپیان شوي دي، خو د پاکستاني پوځیانو د پاتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. خو بله سرچینه بیا وایي یاده نښته کې پاکستاني ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. دغه سرچینه همداره زیاتوي چې د نښتې لامل لا هم نه دی څرګند. په همدې حال کې په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویان محمد یار جاوید هم دغه پیښه تایید کړې او سلام وطندار ته یې ویلي چې لومړی د پاکستاني پوځیانو له لوري سرغړونې وشوې او بیا د اسلامي امارت ځواکونو له ځانه دفاع وکړه او بیا یې ډزې وکړې. خو د 203 منصوري قلي اردو ویان زیاتوي چې په دې پیښه کې د اسلامي امارت ځواکونو ته زیان نه دی غوښتی. د هغه په وینا اوس وضعیت تر کنټرول لاندې ده. باید وویل شي چې په دې ولسوالۍ کې تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښتې شوې دي. هیره دې نه وي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د کندهار سپین بولدک کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د سرچینو د خبر له مخې پکې 8 پاکستاني ځواکونه وژل شوي وه. کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره د موضوع مربوط کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.